جوړ په خیر. نن پنځشنبه زیارت د اپریل 10 ده. د پاکستان کورنۍ چارو مرستیال وزیر وایي د اپریل لومړۍ 11,230 تنه هغه کډوال چې د افغان سیټیزن یا هیوادوالۍ کارډ یې لاره بیرته خپل ټاټوبي ته تللي دي. پاکستان ټولو افغانانو ته چې دغه هیواد کې د استوګنې قانوني پاڼې نه لري یا د افغان سیټیزن یا هیوادوالۍ کارډ لري خبرداری ورکړې چې له دغه هیواده ووځي که نه په زوره به شړل کیږي. د پاکستان کورنۍ چارو مرستیال وزیر طلال چودري چې اسلام آباد کې یو خبري کانفرانس ته خبرې کولې ویل تر دې دمه له 200,000 ډیر بهرانیان دغه هیواد ایستل شوي چې وایي افغانان هم پکې وو. د ویل د پاکستان بیلابیلو صوبو کې ترانزیت یا د لیږد ځایونه جوړ کړي چې افغان کډوال پکې د په وینا د میلمنو په څیر ساتل کیږي. طلال چودري ویل پاکستان کې له 215,000 ډیر کډوال ثبت دي چې د افغان هیوادوالۍ کارډونه لري چې دوی اوس د لغوه کولو پریکړه کړې ده. پاکستاني وزیر ویل افغان کډوال به دغو ځایونو کې نیول کیږي او بیا به خپل هیواد ته استول کیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې بیا ویلي د اپریل لومړۍ له 4,615 ډیر افغانان له پاکستانه تللي چې نږدې 11,000 پکې په زوره شړل شوي وو. افتخار خان له اسلام آباده دا رپورټ رالیږلی. د پاکستان له پنجاب ایالته د یو افغان کورنۍ کډه باریږي. د اپریل لومړۍ نیټې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیلېدو سره که څه هم ځینې کډوال په زوره باسل کیږي خو ډېرې کورنۍ داسې هم دي چې د پولیسو چلند کډو کولو ته مجبوره کړي دي. د میر آغا کورنۍ هم یو له هغو ده چې پاکستان کې لا د نورو څو میاشتو پاتې کېدو اجازه لري خو کډه کول یې غوره وګڼل. موږ دلته تقریبا 15-40 کالو پورې خو دا زموږ خپله شله زما خپله اول او په دغه فوجي کالنۍ کې موږ اوسیږو. د منډۍ کې سبزي منډۍ کې کاروبار لرو. نو اوس دومره موږ تنګ شوي یو چې اوس منډۍ ته نشو تللی. دا 15 ورځې زه خپله منډۍ ته نه یم تللی. هسې خو کارډ لرو شین کارډ دغه د پیوار کارډ دی خو د دغې سره موږ چې ونیسي وایي ترې شالته نوم دې وکړه هغه وکړه بیا پیسې واخلي یا هغه واخلي بس تنګول دي. نو موږ ډېر مجبوره شوي یو. نو موږ غواړو چې په عزت او په احترام سره خپل وطن ته په خیر سلامتي سره لاړ شو. دغه کورنۍ د کلونو کډوالۍ ژوند کولو وروسته که څه هم خپل وطن افغانستان ته بیرته درومي خو زړونو کې بیا هم ویره او اندېښنې لري. ټول بچي دلته زما پیدا شوي ځوانان دي ټولو چا د ښځه کړې ده ټول لورګانې مو واده کړي دي. خفه خود دي هغوی څه پوهېږي چې کوم ځای ته موږ وړي کله تللي نه دي. افغانستان داسې بل ملک ورته ښکاري داسې خو نه ښکاري لکه خپل ملک ته ځو. هغوی بلد نه دي تللي نه دي دلته پیدا شوي دلته لوی شوي. هغوی دا وایي چې موږ دلته دا وطن دی لکه د وطن نه چې بل ځای ته ځي. اوس موږ پلارو ته معلومه موږ ته خو پته نشته نه ځمکه لرو نه څه لرو. ځمکه چېر نشته ده خو زه به هلته به خپلوان دي هغوی کره باړه او مسایه به کېږو بال د هغوی به خپل ژوند اختیارو نور خو څه نشته. پاکستان څخه بیرته تلونکي ډیری کورنۍ داسې دي چې دلته یې دویم او یا دریم نسل زیږېدلی او لوی شوی دی. په تګ یې نه یوازې دوی په خپله پریشانه دي بلکې ګاونډیان خپلوان او ملګري ورپسې هم خفګان کوي. دا زمونږ ګاونډیان روان دي الله دې دوی له لاره اسانه کړي انشاءالله. خو موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی او دوی روان دوی د یړونه ورسره زمونږ خفه دي چې څومره کډې روانېږي څومره کډې ګورو هومره چې کم دی زمونږ زړونو ته یو درد میلاویږي لګیا دی. موږ په دې نه خفه کېږو چې یاره موږ خپل ملک ته روان یو یاره موږ ته څه مسله ده پکې یا موږ ته هلته څه مشکل دی. مشکل خالي دا دی چې موږ به واپس سټارټ د زیرو نه اخلو. کم کار چې زمونږ پلارونو نیکونو په 40 کاله پیله کړی و دلته راغلي وو هغوی سټارټ اغوستی او تر دې حده پورې راغلي وو. اوس به موږ ځو موږ به بیا بوډاګان کېږو نو زموږ بچي زموږ مسي به بیا هلته راحت کې کېږي. د دوی خفګان ښایي چې له دې ځایه یوازې کډې نه وړي بلکې په زړونو کې له ځانه سره بلها ګیلې او ناځوابه شوي سوالونه هم وړي. افتخار خان BBC راولپنډي اسلام آباد. افغانستان کې د طالبانو کډوالو وزارت وړمه ورځ یوه اعلامیه کې د افغانانو ستنونه په زوره شړنه او یو اړخیز ګام باله چې ویل یې د ټولو نړیوالو اسلامي او ګاونډیتوب ارزښتونو خلاف کار دی. د طالبانو لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفی هم تورخم کې د ورتلونکو کډوالو هرکلي ته ورغلی و. برای شما بهتر معلوم است که
در یو اخر تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د ګاونډیتوب او نورو ټولو اصولو پر خلاف د زور او جبر له لارې د اسناد لرونکو او بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل شوې. موږ د تجمن یو څه مو چې په وس پوره وي لکه د اسانتیاو برابرول او نور له هغوی نه دریغو. د همدې لپاره موږ ټول چارواکي دلته یو ترڅو د دوی حل له نږدې وګورو. هر امکاناتی که در اختیار داریم ان شاء الله همراه از اینا شریک میسازیم. طالب چارواکي عبدالسلام حنفي ترخم کې خبرې کولې. پاکستان کې خبرګونونه بیلابیل دي. ځینې د افغان کډوالو ایستلو پلویان، خو ځینې نور بیا وایي افغانانو ته دغه هیواد کې د پاتې کېدو لار هواره شي. د یو څو خبرې اورو. अब क्राइम हमारे ज़्यादा हो रही है, उसमें भी वो शामिल हो रहे हैं. کام جرایم زیات دي ښایي دوی هم پکې لاس ولري. موږ لیدلي چې دوی هم له نورو سره جګړې او نښتې کوي. اوس چې د پاکستان حکومت له ډېر ځنډ وروسته دا پرېکړه کړې یو ښه ګام دی. موږ ورته وایو لاړ شئ، بیا ویزه واخلئ او دلته کاروبار ته راشئ. ټیک نه کوي کیونکه سم کار سره نه کوي ځکه افغانان له اوږد مهاله دلته ژوند کوي او دلته یې کورونه دي. دوی ماشومان دلته زده کړې کوي. دوی ته باید زموږ سره مساوي حقونه ورکړل شي. پاکستان کا بہت بهترین فیصله ہے. پاکستان یو ښه پرېکړه کړې چې دا خلک باید ټول وایستل شي ځکه د پاکستان نفوس له وړاندې ډېر دی او موږ یې نشو تنظیمولی. موږ د راتلونکي لپاره هیڅ اقتصادي پلان نه لرو. پاکستان په پورونو کې ډوب دی. نو داسې یو حالت کې که د بل هیواد وګړي هم دلته ژوند کوي موږ یې نشو کنټرولولی ځکه که دلته نور خلک راځي دوی به زموږ په سر بار وي.